طالبانو نو کې لږ ما چې په احکام پوه کومه د خاص ورځې لا هغه څوک چې طالبانو سید یې که د خاص ورځې وو منسوخ شوي طالبانو موږ ته چې واده سره کړی ده چې سم د اسلام راوړو بیا د خیر سره کوي خدایشانو پوهېږو بیا چې زه مړ سم یقیني به بیا ته چې ارمان راپسې وکړي یقیني چې واده دیوبندیانو اصلي خبرې ته موږ ته کولی بل چا دا دیوبند موږ ته نه دي راښکاره کړی یقین دا به ته چې بیا هغه وخت بیا انشاءالله کامیاب شي دا زموږ په طرف ته چې دا یوې خبرې زده کړي اوله طالبانو سروري چهارشنبه ګورې د خاص ورځې موږ کې نشته سروري چهارشنبه چابک واړو ته نشته په سروري چهارشنبه کې یو دغه دی چې سلامونه خدای را جبرائیل علیه السلام راوړه دا خو سید عبدالخالق ویل دي د اسلام په کتاب کې بل ځای دی دا غلط کوم غزل په کار دی هلته یې بیا واورو دوهم یې روایت ما دوم دا دی طالبانو په دغه ورځ رسول الله جوړ شوی دی دا طالبانو سخت درواغ دی په دغه چهارشنبه نبی علیه السلام مرض زیات شوی په صحیح حدیث د رسول الله دریم کدی دا وایي چې دغه سروري چهارشنبه چا پیدا کړه دا زندیقانو کړی زندیق دا زندیقانو وکړه چې د رسول الله په مرض خوشحاله وه په دغه چهارشنبه یې خوشحالي وکړه د رسول الله مرض درنسوي خوشحالي وکړه افغانانو خو نو دا د زندیقانو سره دا د په خلاصېدو دوی ډېر تجارت رسته کېږي دا طالبانو والله که د بل چا بې زندیقان البدایه والنهایه هغه درېیم جلد هغه 311 او شمس التوارخ په کوډله کې هغه طالبانو 111 هغه یو جلد په دې پوه سواست که نه سواست په پوه دا راولاړ شو بله خبره دا شو بله خبره دا ده چې هغه تر قرآن وځي تر قرآن وتل په اسلام کې سته یا حرام کار دی ناروا کار دی غټ بدعت سخته ناروا دی وسواوی جلد اول منبع العلوم او 40 اغلاط العوام دا کې معلومات څلوېښتمه اغلاط العوام دا کې معلومات داسې یو شی لري خالد نومو دپاره داسې یو کال ما سره ملګري چې دا کتابو دپاره په خدای چستۍ دپاره فرض دا خو زده کوي نو تر قرآن وتل دا په اسلام کې نشته د قرآن مچول څنګه وسته 222 پنځم جلد رضی مختار دا رستلس پرداسات حضرت عمر صاحب مچاوه او بختلیک صاحب مچاوه د خپل حضرت عثمان صاحب او د خپل پرتندي پر دې بغل بکشه شو ولته زمر منشور درک نو مچول یې پروا نه کوي پر وتل شو اران نو په سروري چهارشنبه کې دا شانس دا طالبانو چې تخصیص ولسم بدر تراش هر قسم خیرات پکښ کول د دغه ورځې لپاره حرام دي ناروا کار هر قسم خیرات پکښ کول دا بدر تراش د نبی علیه السلام بارک ماشه دا یو عقل خو بلري دا یو شریف خو بلري د ولادت په نامه کوي نو د خدای رسول ولادت خو درش په تکاله ورسته رسول الله ژوندی او د خپل ولادت نور معلوم د رسول الله کوم شرافت دنیا پر شوی د خپل ولادت یو چاته نه ول شي په دا درش په تکاله دا لا څه دا نو میلاد یې ولې نه وتی دوم دا شعبه ولا خو څلور وزارت دراغو پر مین هغه ولې نه کړ نور چې میس خبره ته ستنه شامل شي دا به راشي بیا ما چې دا انو کله لسنن سروري چهارشنبه بل ورځ به د خیر سره تجربه